السلام علیکم. عزیز الرحمن حازم یم د عربي ژبې ښوونکی. افغان ری چینل ته په خیر راسئ او د عربي ژبې د زده کړې په دې برخه کې زموږ سره مل واوسئ. د نن ورځې په درس کې زموږ موضوع په عربي کې د کلام یا د کلمې پر برخو باندې ده چې په عربي کې موږ چې یو کلام یا کلمه وایو پر څو برخو ویشل شوې ده. په مخکنی ویډیو کې موږ د کلام په اړه وغږېدلو چې کلام یا کلمه څه معنا لري او په عربي کې کلام څه ته ویل کیږي. په ټوله عربي ژبه چې کلام ځینې مشتق یا جوړ دی، په دې کې درې برخې ځای لري. درې برخې ټوله عربي ژبه نیولې ده. نن هم په دې غږیږو چې دغه درې برخې کومې برخې دي چې په عربي کې کلمه یا کلام ځینې جوړ شوی دی. اجزاء الکلام په عربي کې ورته وایي، یعنی د کلام یا د خبرو برخې او د هغه اجزاوي. عربي کې خبرې کلام درې برخې لري: اسم، فعل او حرف. اسم څه ته ویل کیږي؟ اسم دا دی ما دل على انسان او حیوان او جماد او نبات او اي شيء آخر. دا معنی اسم هغه ته ویل کیږي چې انسان، جماد، نبات او یا بل شي باندې دلالت وکړي. مثلا د انسان په برخه کې موږ وایو چې احمد، حامد، محمود پر دې دلالت کوي. جماد لکه جبل، حجر، ډبره، درخته او غر، دا د جماد برخه ده. او نبات یا پر نباتاتو باندې دلالت وکړي. مثلا طماطم، کزبره، بطاطس په دې برخه. او اي شيء آخر یا پر یو بل شي باندې دلالت وکړي چې په دغه کې داخل نه وي، نه انسان، نه حیوان، نه جماد او نه نبات وي. څنګه بل شي؟ مثلا لکه شپه یا سفر. شپه نه انسان، نه حیوان، نه جماد او نه نبات دی، بل څه دی. او یا سفر نو احمد، فرس، جبل، دا ټول د اسم مثالونه دي. په لنډ شکل باندې دا هم ویلی سو چې اسم هر هغه شی دی چې پر یو شي باندې دلالت وکړي خو زمانه پکې کې لحاظ نه وي، هیڅ زمانه پکې کې رامنځته شوې نه وي. که موږ چیرې وایو چې ګل، په ګل کې موږ زمانه نه لحاظو، نو فکر ته زمانه راګرځي. همدا ډول که چیرې موږ وایو چې غر، په غره کې هم موږ زمانه نه احساسو او نه د زمانه فکر ذهن ته راځي. نو په لنډ شکل باندې اسم هر هغه شی دی چې پر انسان، حیوان، جماد یا نبات او یا هم پر یو بل شي باندې دلالت وکړي. په پښتو معنا د لیکل شوی ده چې یعنی اسم هغه دی چې پر انسان، حیوان یا جماد یا نبات او یا هم پر بل شي دلالت وکړي. بل فعل دی. فعل هم د عربي ژبې تر ټولو غټه برخه ده چې کلام ځینې جوړیږي. فعل بیا ما دل على حدوث شيء في زمن خاص. د دې لنډ تعریف دا دی: هر هغه شی، هر هغه پیښه چې په یو خاصه زمانه کې رامنځته شوي دې ته فعل ویل کیږي. زمانه تیره یا اوس او یا راتلونکي پورې اړه ولري. مثلا که چیرې موږ وایو خرجه، خرجه معنا ووتی. که چیرې موږ دغه لفظ وایي ذهن ته مو دستي تیره زمانه راګرځي چې یعنې زموږ د خبرو څخه مخکې دا کار اجرا شوی دی، یو زمانه ورسره لحاظ ده. نو په دې خاطر باندې دې ته فعل ویل کیږي چې یو زمانه پکې کې ده. او یا داسې وایو چې یذهبو. یذهبو معنا ځي، موږ ته راتلونکې زمانه او یا اوس زمانه په فکر کې راکوي چې اوس ځي او یا په راتلونکي کې ځي. نو هر هغه پیښه که چیرې زمانه پکې کې لحاظ و او زمانه اعتبار پکې کې پیدا کوي هغه ته فعل ویل کیږي. فعل په پښتو ترجمه داسې ده چې په خاصه زمانه کې د یو شی رامنځته کېدل شي، هغه که تیره زمانه وي، که اوس زمانه وي او که راتلونکي، دې ته فعل ویل کیږي. او د کلمې بله برخه بیا حرف دی. حرف هر هغه شی دی چې خپله بشپړه معنا نه لري، مګر کله چې د یو بل حرف یا د یو بل اسم سره یو ځای سي خپل معنا پیدا کوي. هغه که اسم که فعل وي د هغه سره د یو ځای کېدو په صورت کې د خپل معنا پیدا کوي، خو په خپل یوازې سر باندې معنا لري، خو نیمګړې معنا
بشپړه معنا نه لري. په عربي کې ګوري حرف ما لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره. معنا دا دی هر هغه شی دی لا يظهر معناه چې معنا نشکاره کیږي کاملا بشپړه، یعنی نیمګړې معنا لري خو بشپړه معنا نشکاره کوي الا مع غیره، مگر کچیر د بل شي سره یوځای سي خپل بشپړه معنا راپورته سي. تاسو ګورئ په مثال کې فی یا عن یا اله. فی د پکښې کې معنا لري، پکښې، عن څخه له یوځای څخه، او اله معنا تر یوځای پورې. خپل کچیر موږ د یادونه وکړو بشپړه معنا نه پیدا کوي. فی معنا پکښې کې هیڅ معنا نه لري، نیمګړې معنا استه خو بشپړه معنا نشته تر څو چې موږ د یو شي سره یوځای کو. تاسو ګورئ فی المدرسه، دلته مو یو اسم ورسره کښې شوی معنا په مدرسه کې، دلته خپل معنا ښکاره سوله. همدا ډول عن البیت، عن البیت لعنی لکور څخه، لکور څخه، او اله معنا تر، خو چې موږ کله یو بل اسم ورسره کښې شوی خپل معنا یې ښکاره کړله بشپړه معنا. اله کندهار، تر کندهار پورې. که چیرې موږ یوازې د دې یادونه وکړو د خپل معنا لري نیمګړې معنا، بشپړه معنا نه لري. ګوري په اسم کې که موږ وایو چې حصان، حصان معنا آس، خپل معنا بشپړه ده، پرده معلومه ده. او که چیرې په فعل کې وایو چې یذهب معنا ځي، معلومه خبره ده چې یو معنا یې موږ ته راوښودل او موږ ته هغه په مفهوم یې پوه کړلو، خو په حرف کې دغه بشپړه معنا دی نس پیدا کولی. او که موږ ووایو چې فی یا عن یا اله هیڅ معنا موږ ته نس راښولی، خو تر څو چې موږ د یو بل اسم سره یا د یو بل فعل سره یو ځای نه کړو، کله چې مو هلته کښې شوی خپله بشپړه معنا یې ښکاره کېږي. نو خلاصه دا چې د عربي ژبې کلام یا کلمه له درو برخو څخه جوړه ده: اسم، فعل، حرف. په ټول عربي ژبه کې به یوازې دغه درې شیان راځي. له دې درې شیانو څخه پرته نور شیان نشته. کله به یو کلمه یا یو خبره له دوو اسمو څخه جوړي، کله به له اسم او فعل څخه جوړي، او کله به حرف هم پکښې کې داخلي. خو داسې جملې هم شته چې یوازې دوه اسمونه وي، او یا یوازې اسم او فعل وي، او یا هم حرف پکښې کې داخل وي. نو زموږ د نن ورځې د درس خلاصه همدا وه چې د اجزاء الکلمه یا د کلمې پر اجزاو پر برخو باندې وغږېدلو. که غواړئ چې د عربي ژبې له نورو برخو څخه برخمن شئ او یا په دې هکله غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، افغان ریډیو چینل سبسکرایب کړئ تر څو د علمي موضوعاتو او د عربي ژبې د نورو برخو څخه برخمن شئ.